منګي مات شو او که مات نه شو ډزې لاړو یا سره د چمګاون خلک خو را باندې اسیم خبر دي او خو دې جولې ته وګورې نورې را باندې مه خبروې کوټې ته ځې تم ورسره ته نشه داد غرق او فرقه مینه دې کړې تا سره خو مې کار شته هغه چا خبرې دي دوی مینه ړنده وه خو ته د مینې نه زیاته ړندې اخر تا په دې کې لیدلې څه دي ته ماته ده ووایه خو داسې تک زیړ دی ته وې خو چا د کلکمان په بیلر کې غوپه کړې دي هغه تا نه دي اورېدلې د چا زړه په ګل ورشي او د چا زړه په غول هغه غول پر دته نه ډېر ښي مطهر د مولا اخته شي چې د پي ټي ایمو په بجې هغه خو د شرم عادت خلک دي د هغوی په شرم او په حیا باندې څه ته د اصلیت څه پته وه اصلیت یې خو دا پته نه وه چې دوی به ما د کور روغ کي او دوی بیا ما په نیمه لاره کې پرېږدي او زه به تاسو کر راځم ابا ته درلم دارې 2 منټو کې درلم چېرته ځې ورېږه منډه ورېږه خبره کوره ډېره بچي وتښتېدې که نه هغه خپل ماما مې نه نو کنځو سترګو نه مې پناه شه له سترګو نه مې پناه شه زما د ګل په شانتې رورو په شرمونو شرمېدو هغه پسې خو به د غټو پروګرامونو اپر راتلو سپه پسې د هغې اپر هم نه راځي وی به چې جینۍ تختولې ده ای خدایا نو ما بیا سپندیار مومند او کاشف دي بې ځان سره کوي او لږ 100 روپۍ به وله زیاتې ورکوي نو سخوي داسې کس چېرته بوځي هغوی خو ځان له دشمني نه ګوري یا تورې چواړې د مخ د لګېدو دې پرې نه خوستم ಏನಕ್ಕ ಟಬರ್ دا جوړه ها لګړ بګړ دی لګړ بګړ دی دا سر ولا خروم نه داسې کې لک صبر وکړه ورګه نه تختی کوي ورګه دغه راشي دار ستا چولې دی ما دې کوم مقصد کړل زموږ دښمنی ده دا خو دې هغه دشمن دی یاسینا دا سر ولا خروم دا راته وایا چې زموږ دغه کارم څنګه چالو کو بل ورځ خو رانو تښتېدې خو اوس به رانه په کمه ځې دا راته ووایه او داسې چیز به تر کمې پورې په دې کې پټ ګرځې یاسر پوه شه ستا خور پنځمه ورځ ده چې کور ته راغلی نه دی مشر یې ته او تپوس یې مونږ د ستا نه کوو ولې مونږ به د سنانو نه تپوس نه کوو زه به د چا نه تپوس کوم زموږ سړی ورځ دی جنې زمونږ تلې د مونږ به نه تپوس کوو ستا هیڅ حق نه جوړېږي چې ته زمونږ ته نه تپوس وکړي نن نه پس مې دې شي سیولې دي نو دا مازغه به مې درله شیندلي وسینه حساب وکړي تا د بدماشي خوند نه کوي بس ته پوه شه ګیرې کا وتښتېدو دا څه لوبه ده یار دا خو یو کس هم نه ګیرېږي نه یا سر شته او هغه ترې دی هم وتښتېدو زما چې څونه سوچ دی یاسینه نو دی موږ پسې د سیړي دپاره ګرځي ښه ما خو له اوس دا مازغه وارول خو تا ویل مه کوه مشر دی نه که نه د صبر نه به کار اخلې صبر نه اوس که تا ډز وکړو نو موږ له خو بیا څوک لاس ته نه راځي اوس موږ ته هغې ګرم دي هغې ملامت لري موږ ته داسې به ورته بیا موږ ملامته شو وی به چې تا موږ له ترېشتې دي وی به چې ده هم 10,000 روپۍ ورځ ګټله او نور خو د څه کار نه دي بس به نه کې پوه شوې هغې موږ ته ملامته دي نو موږ به په هغې سره ورځو داسې حالات مه جوړوه چې هغې سبا په موږ سره راشي ماشه ته دې کوټې ته څنګه راغلې وینې چې ته یوازې ناست یې ولې زما ستا لا نکاح نه ده شوې یا سر دا خبره په کلوغ وګونو ووره زه لا ستا ښځه نه یم ښځه مې نه خدایا ساده مې وړې او اوبه خو د مسلمانۍ یو نښه ده یو پردی سړی مو وایي یو بل ته نه ورکوي 100 ځله دروړې به مې ویله خو ستا په کور کې پیغله خوره کړه اوبو ته هغې ته ووایه چې ستا له عمرانو بده خبره ده هغه به زړه کې سوک کوي بیا زما مخې ته څه کولی اړې بس ده که نه زما په خبرو خبره شي خو لکه زه ګناهکاره یم ځکه
زموږ ستا نکاح نه شي. زه به سره ستا په خبرو خفه شوم. خفه خو داسې م خفه یم او خفه زه ډېر په دې یم که نه چې لکه دا ما چې تا سره څه وکړل دا ما بد وکړل. لما چې اوس په هغه یاسینې کله مخې ته راځي پورته پسې تللی وم ما مې ورته اطاله وه چې دا به چېرته تلم زړه مې پسې ستړی شو او باقي پړسې کوم زما خو ته خېټې پوستکی نری دی ما خو خیال نه ویلې په ګنټه کې دننه ډز کوم نو خو اوس ډز وکړم ټول لرې سوپرې مې راوځي د هغې به څوک ذمهوار وي دا اوس وګوره دغه دی راغلی یا الله شکر دی خدای دې خوا راشه لکه راوخوځه که نه مسلمانه ته به وایي اپریشن دې کړی ته دې خوا راشه سوري له څه نه مې ورته ودرې برني کور مې تښتېدلې ده ستا خو مین لاره ده سیټ ته راته اول خو 500 زیرې راکې خبره کوه خبره دا ده چې خور دې پیدا شوه کور ته رالی وای دا خدای په سپو مې راته که دا کم خوا تلې وه ما ته څه پته ده یاسر ساتلې وه او یاسر سره راغلې ده او اوس د نازکې په کور کې دي واده کړی دی که نه یاره د واده نه خو نیم خبر دی ټیک پروګرامونه له بوتلې وه او خور یې راله ډمتوب تو ویسته ځه یم واده یې نه دی کړی یم اوس درته اوس د قسمت راویښ شو اورې پیسې هم دله درکوي زیب هم درپسې لیکي او ویزه دې سې روغه نه کومه پوره 50 لک روپۍ ورته یادې کړه موږ ته هم پکې لیکې راکړې خیال دې رور مې نه ته بېغمه شه دا کار دې په ما شو اوې دا چې په ما کم زیرې وکړو نو د دې ډېر غټ انعام جوړېږي او دا خور چې تللی هغې نه پس مسلمان شوی نه تبلیغ کې تللی وي که څنګه سپینه ټوپۍ سپین سپوټې دا خو د بدماشۍ نښه ده د بدماشۍ د بدماشۍ نه او دا کږه ټوپۍ کاکا ټوپۍ دا ساتر کاکا ټوپۍ د مزېدار و د دا د سرخوان بدماشانو نښې دي په ایمان ته به د بدماشي کوي مولیانو نه د مولیانو بدماشي هم کوي اوس ورشه ښه اوې ما ته یې دا څه پاته راته کور د منځې ما ته کور پاته مې کور کې ده کور کې وزه چې ورلم زه یې پې جارو کوو لکه دا څه کړه ده او زه یې پې جارو کوو لکه خلک دونه ظلم کوي او بیا ورته دې نه پس په وړه وخت کې بیا به تنور لمبه کې بیا به ترکاري پخه کړي او بیا به وي روټۍ پخه کړي دا ټیکایي کار پسته خو د هغې هغه کار هغې لیدلو نو دا ټیکایي ته خو زه ورځمه یم ځان ورسوه خو څه دونه څه مال رنګ زما نمبر څه شته چاته مه وایه ښه زما دې خدای خوله اوسه ماتې پورې خو به هغه شمشتی به غونډ نیم کلي ډنګولي نیم کلي خو نازکې په هغه ورځو ډنګو ګورې ضرورت ته چاته څه ونه وی او که نه زما خرور زما ستا خرورولي ده او یمې زما نمبر ته څه شته او پرت پرت هم درته نشي کولی رنګ کوه په خدای یقین وکړه داسې کار ورته کوم چې چا ورسه کړی نه وي رستۍ ده ورځه ځه ته په مخه دې ښه ځه شابه ځان ورسوه تا خو دې وبخه اوس بیا پته په میدان لګي نازکې چې زه به دې بېعزته کولم او زما بېعزتي به دې کوله اوس په دې الله بېعزته کوي سریام ټول کلی به یې یاسره ته مسلمان نه ته په دې خبرو نه پوهېږې زه دا منم چې زه د کور ووتم خو زه یو پښتنه یم او بله زه یو پاک دامنه ښځه یم ته ما له اوس د اوبو له راغښتون یې وروسته به لکه ته ما ته څه ویل اوبه ما خو تا ته دا نه دي ویلي زه ستا له اوبه نه رالم اوبه به له زه راوالم خو لکه ته زما دې کمرې ته رالې نو دا بده خبره ده زه مسلمان یم او ته هم مسلمان یې یاسره ته څه ماشوم خو نه ته په دې خبرو ولې نه پوهېږې ټیک ده هېڅ خبره نه ده او کمرې ته خو ځکه رالمه دا زما کمره ده ته نازکې سره خبرې کمره کې کښېنه صحیح ده زه نازکې ته یم دا خبره دې م پوکړنی دی چې زه نازکې سره خبره وکړم د نکاح غم وکړو زما په خبرو خفه نه شي نه نه ځکه چې ته اوس زما دپاره یو غیر محرم یې صحیح ده انشاءالله د دې خبرې حل وباسو او زه نازکې باسې ورځمه چې هر څه غم وکړي د دې صحیح ده زه صحیح یم خفه خو نه یې که نه نه خفه نه چې د ما په راتلو نه هېڅ خبره ده صحیح ده